تاسو ته نه راځي بغیر له دې چې خپل مرداري خپل ګډ او مات او پرخچه هډوکې او ټانګونه له افغانستان نه وباسئ. دا ملت ویښ ملت ده. دې ملت ته داسې خپله تر تاسو 100 چنده زیات خپله خاوره ورته ګرانه ده. په تاسو امریکا دومره ګرانه نه ده لکه په موږ چې ګران افغانستان ګران ده. ځکه موږ ستاسو د مقابلې دپاره زموږ اتلان او زموږ غازیانو خپل د وجود په غوښو پورې باروتو تړل او خپل د ملک د ازادۍ په خاطر د تاسو بیسونو ته راغلل تر څو تاسو ووژني او دا ملک د تاسو له شر نه خلاص کړي. دا وطن ډېر عزیز وطن ده. موږ ته د دې ملک د ازادۍ په خاطر که څومره قرباني وغواړي موږ ورته تیار یو. موږ خپلو بچیو ته دا اعداد ورکوو که سبا موږ نه وو چې موږ ته بد تاریخ پرې نږدي او د تاسو له مقابلې نه بیزاره نه شي. 100 کاله که تاسو نور په افغانستان کې واوسېږئ 100 کاله موږ دې قربانۍ ته تیار یو. 1000 کاله نور هم در سره تیار یو. خو دا د دې جګړې فاتحین او ګټونکي به بیا هم موږ یو. ځکه دا خاوره د موږ ده. موږ باندې حق لري چې موږ د دې د ازادۍ په خاطر باندې قرباني ورکړو. تاسو څه فکر کوئ چې افغانان به له هغه امریکایي جنکیو نه ډېر بې غیرته وي چې د امریکا نه راځي دلته د صلیب د جګړې د ګټلو لپاره وینه تویوي؟ هېڅکله داسې نه ده. زمونږ افغانان 1000 چنده ته د تاسو له جنکیو نه غیرت ډېر ده. ستاسو له جنرالانو یې غیرت ډېر ده چې تاسو له 2000 کیلومتره راځئ دلته د صلیب د جګړې د ګټلو لپاره، او موږ به د اسلام د جګړې د ګټلو لپاره له تاسو نه ماته منو. دا کېدونکی نه ده. نه د افغانستان برما ده او نه فلسطین ده چې تاسو د فلسطین مظلوم ملت دا 80 کاله په دې باندې غلطوئ چې نن مذاکرات دي او سبا سوله ده، نن مذاکرات دي او سبا سوله ده. هم مو له فلسطینیانو نه وینه تویه کړه، هم د سولې او د مذاکرات او د امن په نامه باندې 80 کاله غلطوئ. خو په مونږ باندې هغه ګمان مه کوئ. مونږ سره د شوي تړون مطابق په 14 میاشتو کې که امریکایي عسکر له افغانستان نه نه وځي د تړون مطابق انخلا نه کوي. په دې پوه شئ چې مونږ مو په زور له افغانستان نه باسو. دا خاوره د افغانانو ده. دا زمونږ د پلرونو او د نیکونو خاوره ده. دا د امریکا شیکاګو نیو جرسي نه ده چې دلته به تاسو اشغال دوامداره وي. 14 میاشتو کې دننه که امریکایي عسکر له افغانستان نه ونوتل بیا زمونږ اتلان او زمریان او غازیان خو درته معلوم دي چې له موټر بمونو او ټکټر بمونو سره به د تاسو په بیسونو در ننوځي. بیا زمونږ استشهادي مجاهدین خو تاسو ته معلوم دي چې په خپل وجود به د باروتو واسکټ تړي، خپل په غوښو به د تاسو مقابله کوي. خو تاسو به د آرام خوب ونه کوئ په افغانستان کې. دغه یو څو میاشتې د تاسو لپاره زرین چانس ده. سکاټ میلر واوره، دا د خوشایو نه جوړ خلخل ټانګونه دا د افغانستان د جګړې مقابله نشي کولای. تا که دا جګړه ګټلی شوی 20 کاله د دلته جګړه وکړه، غیر له دې چې ناکامي ستا په تقدیر کې لیکل شوی، ته به مړې سترګې له افغانستان نه داسې وځي لکه تا نور جنرالان چې ووتل. د دې خاورې مالکان مونږ یو. که ته افغانستان نه پرېږدې او له تړون نه تخلف کوې، بیا لرې نه ده چې مونږ د دې جګړې د ګټلو لپاره ډېرې لارې مونږ سره دي. ډېر ټیکټر چې تاسو راوړي دي را سره دي. ډېر هغه ټانګونه چې د تاسو کمپنۍ په ذمهوارۍ د تاسو د ژوند د بچ کولو لپاره جوړ کړي وو هغه له مونږ سره دي. په هماغه ټانګونو به د تاسو وینې تویږي. هماغه ټانګونه چې د تاسو د ژوند د بچ کولو دپاره امریکایانو او امریکایي کمپنیو په تریلیونونو ډالر پې مصرف کړي، نن د هغه ټانګونو مالکان مونږ یو. هماغه ټانګونه به له باروتو ډکوو چې د تاسو د ژوند د بچ کولو دپاره جوړ شوي دي. تاسو به پې وژل کېږئ. خو دا جګړه د دې ګټونکي مونږ یو. او به ځنډېږي. دا منم
یو کال به نور واخلي، خو لیکن فاتحین د دې جګړې شیخ هیبت الله په قطر کې ناست اتلان مشران، په سنگر کې ناست اتلان غازیان دي. د دې جګړې ګټونکی ته نه یې، ځکه چې دا خاوره د ما ده، زه د دې خاورې نه د دفاع په خاطر جګړه کوم، او ته خپل د ماتې د پټولو دپاره خو ستا ماته نړۍ ولیدله او لا به رسوا او ذلیله ځې.